ليلة القدر کله دی؟ په اخیری 10 شپو کې یوه شپه ده. بعض روایاتو کې راځي چې دا 21مه شپه ده. بالکل د بخاري شریف حدیث دی. 21مه رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل، بخاری شریف کې راځي چې ما خوب ولید ليله القدر را تعالی په خوب کې وکول، او ما چې سجده ولګوله نو ما په خټه کې او په اوبو کې سجده وکوله. په خوب مې ولید ليله القدر را تعالی په خوب کې وکوله، او چې ما سجده ولګوله نو سجده مې په اوبو او په خټه کې لګولې ده. نو صحابه وای جمعات باندې بره خټه نه وه، اسې چتو د سانګو سفر کې ورته ویل کېږي. نو په 28مه باندې خدای باران وکړ. 28مه شپه وای مونږ چې سار د حضور پاک مبارک مخ ته وکتل نو په تندي باندې او په پوزه مبارکه باندې د اوبو د خټې نښې پرتې، ځکه لاندې جومات خټه شوی و نو په هغې کې سجده کړې وه. نو د هغې نه معلوموي چې دا 21مه شپه ده. دا خبره باندې ته خلاصه کړم چې دا کوم اعتکاف ته کینی چې هغې یې ووایي. او بعض علما وایي 23مه ده. لکه حضور پاک مبارک یو ځل تپوس وکړو، وایي نن سر ورځه د رمضان 6مه ده، وایي نن 22مه ده، بیخه بېګاله لیلة القدر. څوک 23مه یادوي. او حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه چې ما وختي راته ذکر وکړ، هغه وایي د شپو 2مه او ما ته چاوي چې پاسه ليله القدر شپه ده، وایي چې پاسې د راویښ شومه نو حضور پاک مبارک په مانځه باندې ولاړ او ډېر په خشوع خضوع باندې لمونځ کوو، وایي دا 23مه شپه او څوک وایي نه دا 20مه. زیات علما وایي چې دا 20مه شپه ده. د هغوی دپاره هم دلایل شته. هدایت نه د ليله القدر د دې صورت نه مغي معلومه وی ليله القدر لفظ کې دی، وی دا پکې 3 ځله راغلی او یې حرفونه یې 9 دي. 9 له چې 3 کې ضرب ورکړي 27 جوړېږي. او دې کې راځي هي حتی مطلع الفجر، وی دا هي د 20مه کلمه ده. بهر کې دا د علماو اقوال دي. زه راته دا وایم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور نه راووته، 2 صحابه کرام په جومات کې یو بل سره په باسو، او چې راووت نو صحابه ته او فرمایل وی ما ته خدای پاک ليله القدر وښوله، وی راووتم لاخبرکم چې تاسو له خبر درکم، وی فلان کې او فلان کې یو بل سره په جګړه و نو زمانه خدای یې راکړه. ګوره جومات کې جنګ او باس کول او یو بل سره جګړې کول دونه په الله خفه کېږي. وی خدای رانه یې راکړه. یاره وی دا یېرېدل بدله بهتري انشاءالله العزیز. نو علما لیکي اقوال ګورې پکې ډېر دي چې دا دایره ده. دایره سمانه الله اصل کې ليله القدر خو هغه شپې ته وایي چې الله پکې د لوح محفوظ د قرآن شریف د لومړي اسمان ته نازل کړی دی. لیکن دا برکت خدای پاک کله 20مه له ورکوي، په یو رمضان کې 20مه له ورکوي. د حضور پاک زمانه کې هم داسې وه، بل رمضان کې 20مه له ورکوي، بلکې 30مه له ورکوي، بلکې 40مه له ورکوي، بلکې 50مه له ورکوي، بلکې 25مه له ورکوي، بلکې 20مه له، بلکې 30مه له، بلکې یو کم 30مه له. رمضان کې خدای پاک اړی راغی. نو دې کې حکمت څه شو؟ حکمت دا چې 10 شپې څوک عبادت وکړي په دې نیت چې دا به ليله القدر شپه وي، نو د 10 د ليله القدر د شپو ثواب به وله خدای پاک ورکړي. که معلومه وه خو بیا به خلکو هغه یوه شپه عبادت کوي، بل دعا پکې قبلېږي. رسول الله مبارک فرمایي یو ټیم دی پکې چې هغې کې انسان دعا وغواړي رب العالمین دعا قبلوي. نو عایشې صدیقې تپوس وکړه رضی الله تعالی عنها، وایي که زه پوه شم په هغه ټیم باندې نو د الله رسوله زه به څه وایم؟ وایي داسې ووایه اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني. یا الله ته عفو کوونکی او عفو دې خوښه ده، الله ما ته عفو. نو تاسو دغه دعا کوئ که یو ټیم به پکې راشي یا الله ته بخښونکی، بخښنه دې خوښ هم ده چې مخلوق وبخې، یا الله ما معاف. غلطي معاف کوونکی او غلطي معاف کول دې خوښ هم دي، یا الله ما معاف کړه. ذکر پکې کوئ، تلاوت پکې کوئ، په ذکر الله ډېر زیات خوشحالېږي. عظیم رمضان کې ځان د تسبیح والے مهرباني وکړئ، هغه تسبیح اړوئ، لا اله الا الله پې وایئ، درود شریف پې وایئ،
یو سړی دکاندار دی دکان کې ناست دی نو اسې ناست دی که نه نو ذکر ولې نه کوي یو سړی زمیندار دی او دی اسې په پوله ناست دی او فصل ته ګوري نو ذکر ولې نه کوي یو سړی ډیوټۍ کې دی او د کار نه فارغ یاره ډیوټۍ کې ډیوټي مخکې دا فرض ده اسې نه چې هلته راته سړی ولاړ او ته قلم پرېږدې او خپل ذکر کوې نه دا مستحب دی او هغه پردی ذمهداري دی باندې فرض ده فرض ده واجبه ده خو که ته اوسګار یې اوسه کار دی ني نو تسبیح کې دې لاس کې واخېسته والله دې یاد کړه لا اله الا الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم او درود شریف دې پې وایي نو الله دې خوشحاله کړه د ټولو نه لویه خبره دا ده چې موږ خپل رب خوشحاله کړو الله خوشحاله ورته پکار چې الله دې خوشحاله کړه قسم په خدای هر څه الله زه د قسمونه درته غواړم خبره چې به حضور پاک مضبوطوله نو قسم به ورسره وروړه حالانکه د صحابه خو په یقین الله نه دي خوړلی الله خبره خو موږ یقیني ده دا دې دپاره وایم چې ستاسو پوره یقین راشي هر څه چا سره دي الله سره خزانې چا سره دي وایه الله سره نو چې الله خفه شي رښتیا وایه خزانه به درکړي نه به درکوي او چې خوشحاله شي چې څه غواړي خدای پاک به درکوي الله خوشحاله کړي الله وایي انا انزلناه فی لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر یو ځل حضور پاک فرمایل بني اسرائیلو کې یو سړی کې زر میاشتې د شپې عبادتونه کړي زر میاشتې روجې نیولې زر میاشتې جهاد کړی دی صحابه وایي الله رسوله د هغې خمرونه ډېر زمونږ خمرونه کم دي نابالغ والے ته لرې کا بوډا والے عبادت څوک هم کولی شي نو دا آیت صورت خدای پاک نازل کړ چې لیلة القدر یو شپه عبادت دی او که یو شپه د زرو میاشتو د عبادت نه ثواب زیات دی برابر من خیر من الف شهر تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر فرشتي راکوزي رحمت فرشتي جبريل علیہ السلام به ذات خود راکوزي او په نیکانو خلکو سلامونه اچي په دغه شپه باندې الله د اولیاءو درجې اوچتوي په دغه شپه باندې الله عیسی علیه السلام اسمان ته خېجولی دا خو ډېره برکتي میاشت ده بیا برکتي شپه ده قرآن پکې نازل دی نو دا لس شپې تاسو چې زما څومره مقتدیان یې شاګردان دوستان او یا زما آواز څومره مسافر اوري بار ملک یا په بیت اندرون ملک کې ټولو ته زما دا درخواست دی چې رمضان کې الله یاد کې ذکر وکړي درود شریف ووایي او دا لس شپې خامخا رونه کې الله ته دا به خوبونه وکړي خیر دی که د شپې په لومبۍ حصه کې لږ وده کېږي وده شه او بیا اخره شپه کې پاسې تهجد وکړي الله ته وجاړئ هلکه موږ محتاج یو که نه یو رښتیا ووایه او زموږ حاجت بغیر د خدای پاک نه بل څوک پوره کولی شي نه نو دونه خو زموږ یقین دی چې محتاج یې او بې د الله نه بل څوک پوره کولی هم نه شي نو مهرباني وکړئ اخره وخت کې پېشمني لږ مخکې پاسئ او تهجد وکړئ الله ته وجاړئ الله نه وغواړئ ذکرونه وکړئ لیلة القدر که مولا لاندې که دعا پکې د الله قبوله کړي او اجر او ثواب بندله خدای پاک